نو عزیزانو یو دا زمونږ زمانه ده او یو زمونږ نه مخکې زمانه وه. د مخکې زمانې او زمونږ د زمانې په ایمانونو کې فرق دی. زمونږ د زمانې ایمان چې دی هغه هر شی په عقلي دلیل ثابتول غواړي، خو لنډ وایي چې زما عقل کې نه راځي. اوس اگر که ستا عقل د خري خو خبره پکې نه راځي، اوس تا به څه عقل؟ اسې وایم تاسو د خپل ځان ته وګورئ، زمونږ هم څه عقل دی؟ تاسو کې عقل شته؟ تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې چېرته جنج کې روان یې، د چا واده او تاسو پکې روان یې، نو د خپل ځان ته وګورئ او د خپل عقل ته وګورئ. تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې څه وخت د چا در سره جنګي او هغه دومره ووایي چې بکواس مه کوه، نو ته د خپل عقل تماشه بیا کوه چې ته د بکواس مه کوه په ټکي په بدل کې تماچې او ټوپک تلاس کې او سړی بورنه بورنه کې دغه وخت کې خپل عقل اندازه لګوي. نو زمونږ څه عقل؟ زمونږ عقل داسې شی دی لکه د خر لکۍ ته چې ګوتې وروړې او لپي. زمونږ داسې عقل. او بیا په پاکستان کې اول چې دا تاسو اسمبلو ته لیږلي دي د دوی عقل ورشئ وګورئ، منډۍ لګېدلې ده پکې، د 45 लाख روپو غویه شته، د 40 लाख روپو غویه پکې شته، د 50 लाख روپو غویه پکې شته. دا تاسو چې اسمبلو ته لیږلي. نو زمونږ څه عقل؟ مونږ په خبره نه پوهېږو. یو ملا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ مه. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړې نو بیا هغه نیکي پرېږده مه. خو هغه ملا اختصار نه کار واغستو، وی چې وروڼو چې کوم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ مه. دغسې پکې یو ناست و هغه واورېد، وی والله چې کوم شی ونیسم چې زه بیا پرېږدم. په لاره روان دی، یو سړي نه خر وتښتېدو، دته یې وی بچیا لږې راواړوه، ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی، ورپسې بل څه یې لاس له ورنه راغه، د خر لکه یې لاس له ورغه، لکه یې ونیو. او چې د خر لکه یې ونیسي خو هغه لتې کي که نه، دواړه لتې شروع کي. اوس خرې په لتو وایي او د لکه یې ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوا نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي، ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم نه پرېږدم. غاښونه یې په ټول مات کړه، خر په لتو لتو. ملا له راغی او بېتابه پرېوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران که په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسئ بیا یې مه پرېږده. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوه چې لکۍ نه مې ونیوه، که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو، او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو، ټول غاښونه مې مات. ملا ورته ویل خدای دې کور وران که. نو زما د مسلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسې نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو. کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږدو، روام چې ونیوه بیا یې پرېږدو، منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو، حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي، چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال را نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه
تبلیغی جماعت کی شي صاحب سه روزه ولګي چلو تلاړ شي چې په بل ورځ ګوره بیا د باسګل کو تک تی جوړي الکه سبلا در باندې او شبي اختیم ځه او یار بس الله مجبوری نو نیک کارونه مونږ چره اونې و بیا پرې لیکن بدایم چې نیولې دی بیا نه پرې نو زما عزیزانو مونږ عقل شته نه عقل کې خو به د هغه سړي سره راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمجھ خو پکې وي که نه قرآن کې راغلی دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا زب ترغی او قوم ته عذاب نه ور کوم چې ترسو میں اغي ته رسول نه لېګل ترغه پورې بزد قوم ته عذاب نه ورکو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داده چې وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دا مصطلح رسولان نه دی مراد زب ترغی او قوم له عذاب نه ورکوم چې سو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه ورکړ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې کيو پیغمبرم دنیا ته نه راغله نو ار سړی په دې مکلف چې په عقل باندې به د خدای پیژندې وګوره ابراهيم عليه السلام معصوم بچه نوري ولید قال هذا ربي دا زما خدای دی فلما فلا چنور پریوتو ابراهيم عليه السلام قال لا احب الافلين فنا کیدون کې زما خدای نه دی سپوږمۍ ولیدا هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلين معصوم دغیږي بچی تا په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لا زوال ذات دی الله موجود ذات دی افنا کیږي نه نو که پیغمبرانو کې یو هم نه راغلی نو ار سره په دې مکلفو چې په عقل کامل بد خدای پیژندې لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و سکم زیات دته زمانہ د فطرت په دې 600 کاله کې پیغمبر نو اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوی دي ما په خبرو پوهیږي خبره ګرانی دي مشکله ده چې په پوهیږي ماما دا خبره داسې دی او دیدن مې کور ته ولا یوړو په قدرمن اشنا میزان به قدر کنه تاسو پوه شئ اوس فطرت الوحی علماء لیکي چې په دیش 600 کاله کې دا زمانہ د چا په منځ کې و حضور وای دیش 600 کاله کې چې کم خلق پیدا شوی او مړ شوی
نو دوی له خو پیغمبر نه راغلی کړه. نو چې پیغمبر را نغه هدایت ورته نه رسیدو او بیا دوی به هدایت نه مړ شو، نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاته نه دی؟ الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر ورته نه دی را لېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی، بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق له پکارو. پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی چې دا زمانه د فطرت الوحی وه. په دغه زمانه د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي یو خدای دی، خو چې دومره په دماغ کې راغلي دي نو د دې 600 کالو خلق بم جنت ته ځي. نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روزي نیولې دي او نه سکړي دي او نه سکړي دي نه سکړي، خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړي او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود به موجود نه، نو د دې موجوداتو مالکم څوک شتا او دوه ولې نه دي یو ولې دی؟ ځکه چې دوه وای نو دا کائنات به اوس پورې رنگ وای، دا بوران وای، یو به ویلې باران کوم بل به ویل نه کوم، په جګړه به وای کائنات بوران شوی وای. لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي. یو ملک یو څه وای، لکه یو ځل چین الزام لګول او په هندستان باندې چې تاسو زمونږ ګډي پټي کړی، باندې ولا جوړول سره ټسو ماري جوړ. مونږ او هندستان سره زمونږ یو اډوکه په منځ کې پاکستان شریف پرېخه دی، اډوکه غوخه تقسیم کړی دی، اډوکه پرېخه دی چې هغه ته کشمیر وای. ناغه اډوکه تر اوسه پورې لا په دې ملک کې پروت دی. هندستان هم ورته غړمبيږي او مونږ هم ورته غړمبيږو. نو مونږ چې نوې حکومت جوړو نو هغه کې یو وزیر د امور کشمیر وزیرم پکې جوړ. تاسو خیال راغی یو وزیر پکې د امور کشمیر، نو هغه کشمیر اډوکه چې ده الله لازمون خله ترازی او نه داغي خله ترازی. نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کیږي، داسې که خدایان دوه نو دا کائنات بم کروڑونه او لکونه او اربونه کال وشو تر اوسه بچ نه وي پاتې، وران به. او دا الفاظ قرآن ویلی دي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اے پیغمبر دې قوم ته وایا که په دې کائنات کې د یو نه سوا ډېر خدایان وې نو لفسدتا، د ازمکه او اسمانونه به دواړه وران شي. نو اوس په عقلم تاسو ګوره چې د دې ملکونو سال دې په خپلو کې سمون مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو کسنمی د یری لباس را غستول شوه دی. اخبار کې راشي چې پلانی دی کې میزایل راو غورځیدو او پلانی دی کې دا غرا کټ سنوم دی سکټ شاورلیټ ما خو درته وی کنه چې والله که په شو د اوبو دی پڅ اړو پڅ پويږي نه. ستا په دې ملک ډالر جوړي، ستا په دې ملک د 500 روپو لوټونه جوړيږي او په لکھا کروڑه باندې چلیږي لګیا. او چې بیا داغله سړی ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار ته ورکو، هغه پوی نشو سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وخاتو، نو داغه خو دې بیړه تبا کړه. ته چې ونی وې شو په دوه مورز دې ضمانت. نو عرض میں دا عزیزان
چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه کې. په دې خار کې یو مشهور سړی او حاجی تلیمار به ورته څه شی راوسته تلیمار. نو هغه به د سلو لوټ درکو چې جی دا لګي ماته په کار دي ډېر ضروري. خو چې د سلو به ورته تاش مارلې نو په تلی کې به در نه 100 روپۍ ته وای نو سلو په ځای به شپږ شل در نه وای. نو یو ورځ تانیدار ونیو منصور خان نامه او هغه ونیو نو مال راوستو چې جی دا حاجی تلیمار دی لګ نصیحت ورته. ما ته وایي چې مولانا صاحب زو تلیمار نه زو لاس هنر خرڅو چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوي نشي نو ما ته څه ګناه ده. هغه پوي نشي دو 100 روپۍ پکې هوا ما نو هغه به وقوف تلګ عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده. تانیدار ته خبره ټیکو کړه. نو مونږه حاجی تلیمار باندې خو پوي بنوټي لوډ چلولو باندې پوي حاجی جعلی دسخط باندې پويګو بنوټي کاپو جوړولو باندې پويګو او چرته چې د عمل د تللو سوال راشي چې زمونږ اعمال به څنګه تلل کیږي نو دا زما عقل کې نه راځي. کسو کوئی چې پاکستان ترقی کړي دا پشکرو غل خوري د غلو ډکه لارې بخوري. کسو